سبا 2000 وسلوال کسان د الفیوم د کجورو په ونو کې ځای په ځای شول. لمر نیم آسمان ته لا نه و رسېدلی چې 1500 قبایلي کسان راښکاره شول. راتلونکي عسکر د سهیل له لوري بڼ ته راننوتل. هسې خو دا یوه بې پساته راتګ ښکارېده، خو دوی ټولو په خپلو کالیو کې وسله پټه کړې وه. کله چې د بڼ په منځ کې سپینې کېږدۍ ته راورسېدل، نو ټولو تورې او ټوپک راواخیستل او په تشه کېږدۍ یې یرغل وکړ. د بڼ سړي له هرې خوا نه له صحرا څخه راغلیو سپرونه راتاو شول او په نیم ساعت کې له یوه کس نه پرته ټول وژل. د بڼ کوچنیان یو ګوښه ځای ته بوتلل شوي وو او هغوی هم هیڅ نه لیدل، ځکه چې په بڼ کې څه پېښ شول. د بڼ ښځو هم هیڅ ونه لیدل چې دوی په خپلو کېږدیو کې ناستې وي او د خپلو میړونو د خیر دعاګانې یې غوښتې. که په ځمکه د وژل شویو کسانو مړي نه وی پراته، نو دا ورځ به هم د نورو ورځو په شان د بڼ یوه عادي ورځ ښکارېده. کوم کس چې د وژلو نه پاتې شوی و، هغه د عسکرو قمندان و. تیر ماسپښین قمندان د قبیلې مشرانو ته وړاندې کړی شوی و او هغوی وپوښتل چې د دود ولې مات کړ. قمندان وویل چې د جنګیالي له څو ورځو راهیسې وږي تږي وو، نو پرېکړه یې وکړه چې باید بڼ ونیسي او د ستومانۍ ورکولو نه پس د جګړې میدان ته ستانه شي. مشر د قبایلي جنګیالیو په حال خواشیني ښکاره کړه، خو ویې ویل چې دودونه سپېڅلي دي او بیا یې امر وکړ چې قمندان د یو بېناموسه سړي په مرګ ووژنئ. د تورې یا د ټوپک په مرمۍ د وژلو په ځای قمندان د کجورې د یوې ونې نه راوځړول شو او د صحرا سیلۍ د هغه مړی تاو راتاو کړ. مشر هلک راووښت او د سرو زرو 50 خښتې یې ورکړې. بیا یې د مصر د یوسف کیسه تکرار کړه او هلک ته یې د بڼ د سلاکار کېدو وړاندیز وکړ. لمر چې پریوت او د شپې لومړي ستوري په راختو شول، نو هلک د قطب په لور روان شو. د یوه ګوښه کېږدۍ ولیده. د کېږدۍ سره خوا کې د عربانو تیریدونکي یوه ټولي هلک ته وویل چې دلته پیریان اوسیږي. خو هلک کېناست او انتظار یې پیل کړ. کله چې سپوږمۍ راوخته، نو کیمیاګر هم راښکاره شو چې 2 مړه بازان یې په اوږه کړي وو. هلک وویل زه دلته یم. کیمیاګر ځواب ورکړ ته باید دلته نه وای، خو کېدای شي چې خپل برخلیک ته دلته راوستی. د جګړې له امله په صحرا کې مزل کول ګران و، ځکه زه دلته راغلم. کیمیاګر له اس نه راکوز شو او هلک ته یې کېږدۍ ته د ننوتو اشاره وکړه. دا هم د نورو کېږدیو غوندې کېږدۍ وه. هلک اخوا دیخوا وکتل چې بخارۍ او په کیمیا کې کارېدونکي نور آلات وګوري، خو هیڅ یې هم ونه لیدل. په کېږدۍ کې فقط څو کتابونه، د ډوډۍ پخولو نغرۍ او یو قالین پروت و چې عجب نقشونه پرې جوړ شوي وو. کیمیاګر وویل کېنه چې لږ څه وڅښو او دا بازان وخورو. هلک ته شک ور ولوېد چې دا هغه بازان دي چې د هغه بله ورځ لیدلي وو، خو هیڅ یې ونه ویل. کیمیاګر اور بل کړ او ډېر زر خوندور لوګي په کېږدۍ کې خپور شو. دا لوګی د چیلم د لوګي نه هم ښه لګېده. هلک وپوښتل تا ولې وغوښتل چې ما ووینې؟ د پالونو له امله. ما ته سیلۍ ویلي وو چې ته رادرومې او مرسته به غواړې. هغه زه نه یم. سیلۍ به تا ته د هغه بهرني کس پیرنګي په باب ویلي وي. ستا په لټون کې خو دلته هغه راغلی دی. هغه باید لومړی نور کارونه وکړي، خو بیا هم هغه په سمه لار روان دی او اوس له صحرا سره روږدی کیږي. او زه باید څه وکړم؟ کیمیاګر د بوډا باچا خبره تکرار کړه. کله چې څوک په رښتیا یو کار سرته رسول غواړي، نو ټول طبیعت له ده سره د خپل خوب په رښتیا کېدو کې مرسته کوي. هلک وپوهېده چې دا دویم کس دی چې له ده سره د برخلیک په موندلو کې مرسته کوي. ښه نو ته به زما روزنه کوې؟ نه، ځکه چې ټول مهم شیان تا د اول نه زده کړي دي. زه به فقط تا ته ستا د خزانې لوری درښایم. خو د قبیلو ترمنځ جګړه روانه ده. زه خبر یم چې په صحرا کې څه کیږي. خو ما دلته هم خزانه موندلې ده. زه یو اوښ لرم. د ښیښو په دوکان کې ګټلې پانګه لرم او سربیره پر دې 50 د سرو زرو خښتې هم را سره دي.
د دومره پیسو په لرلو به زه خپل هیواد کې یو شتمن سړی ګڼل کیږم. کیمیاګر وویل خو دا ټول شیان تا د احرام په خوا کې نه دي موندلي. هلک وویل خو زه فاطمه هم لرم چې زما لپاره د ټولو خزانو نه زیات ارزښت لري. هغه هم تا د احرام مصر په خوا کې نه ده موندلې. دواړو په چوپتیا ډوډۍ وخوړه. کیمیاګر د یو بوتل سر خلاص کړه او د هلک پیاله یې د یو سور مشروب نه ډکه کړه. هلک په ټول عمر کې داسې خوندور شراب نه و څښلي. ده وپوښتل دلته په شرابو بندیز نشته؟ کیمیاګر وویل د سړي خولې ته ننوتونکي شیان بد نه وي، خو د سړي له خولې نه راوتونکي شیان وبال لري. هلک د کیمیاګر نه یو ډول ویره کوله، خو چې شراب یې وڅښل نو سمدستي آرامه شو. له ډوډۍ خوړلو وروسته دواړه له کېږدۍ نه بهر کېناستل. سپوږمۍ دومره روښانه وه چې ستوري یې زیړ وو. کیمیاګر هلک ته وکتل او د ده خوشحالي یې ولیده. ویې ویل شراب وڅښه او خوند واخله. نن شپه ښه دمه وکړه لکه یو جنګیالی چې د جنگ لپاره ځان تیاروي. یاد لره ستا خزانه هم هلته ده چیرته چې ستا زړه دی. ته باید خپله خزانه ترلاسه کړې، ځکه چې په دې لار کې چې تا کومه زده کړه کړې ده هغه به دې په کار راشي. سبا خپل اوښ خرڅ کړه او اس واخله. اوښان ډیر بې باوره دي، ځکه چې دوی په زرګونه ګامه مزل کوي او د ستړي کېدو پته یې نه لګي. بیا ناڅاپه راوغورځېږي او مړه شي. خو اسونه لږ لږ ستړي کېږي او سړی پوهېږي چې یو اس نور څومره مزل کولی شي او کله به راوغورځېږي. سبا شپې ته هلک د کیمیاګر کېږدۍ ته له اس سره ورغی. کیمیاګر چمتو و. کیمیاګر په خپل غټ اس سپور شو او په کیڼه اوږه یې باز کېنوو. بیا یې هلک ته وویل ما ته وښایه چې په صحرا کې د ژوند نښه چیرې ده. فقط هغه کسان خزانه موندلی شي چې په صحرا کې د ژوند نښې وپیژني. دوی د سپوږمۍ په رڼا کې په شګو کې مزل پیل کړ. هلک په زړه کې وویل نه پوهېږم چې زه به په صحرا کې د ژوند نښه پیدا کړم که نه. زه خو لا صحرا سمه نه پیژنم. هلک غوښتل چې کیمیاګر ته هم دا خبره وکړي، خو دی له دې سړي نه وېرېده. دوی د شګو هغو غونډیو ته ورسېدل چیرته چې هلک بازان لیدلی و، خو اوس دلته تشه چوپتیا او سیلی وه. هلک وویل زه نه پوهېږم چې په صحرا کې ژوند څنګه په ګوته کړم. دومره پوهېږم چې دلته ژوند شته، خو په دې نه پوهېږم چې چیرته یې ولټوم. کیمیاګر ځواب ورکړ ژوند ځان ته ژوند راکاږي. اوس هلک وپوهېده. د اس واګې پرېښودې او اس د غونډیو او شګو له پاسه وځغاستل. د هلک اس یو نیم ساعت ترپېدو او کیمیاګر شاته ورپسې روان و. اوس لا دوی د بڼ ونې هم نه وې لیدلې. د دوی له پاسه د لوی سپوږمۍ رڼا د صحرا په کاڼو پرېوته. ناڅاپه د هلک اس هیڅ به هیڅ ورو شو او هلک کیمیاګر ته وویل دلته ژوند شته. زه د صحرا په ژبه نه پوهېږم، خو زما اس د ژوند په ژبه پوهېږي. دوی د اسونو نه راکوز شول، خو کیمیاګر بیخي چوپ و. دواړو ورو ورو د کاڼو په منځ کې لټون کاوه چې ناڅاپه کیمیاګر ودرېد او بیا ځمکې ته ورټیټ شو. د کاڼو په منځ کې یو سوری و. کیمیاګر خپلې ګوتې او بیا تر اوږې پورې ټول لاس سوري ته وردننه کړ. په سوري کې کوم څیز وښورېده. هلک فقط د کیمیاګر سترګې لیدلی شوی. ده وکتل چې د لاس د زور سره د کیمیاګر سترګې کږې شوې. داسې ښکارېده چې د کیمیاګر لاس په سوري کې دننه د کوم څیز سره په جنګ دی. بیا یې په یوه جړک لاس د سوري نه داسې راویست چې هلک وویرېده. کیمیاګر چې په لاس کې یو مار د لکۍ نه نیولی و ودرېد. هلک هم ټوپ کړ او د کیمیاګر نه لرې ودرېد. مار تاوېده او راتاوېده. دا کوبرا مار و چې زهر یې په 2 دقیقو کې سړي وژني. هلک چغه کړه زهرو ته یې پام کوه. خو بیا یې فکر وکړ چې کیمیاګر چې لاس سوري ته وردننه کاوه نو مار به خامخا چلوي. خو بیا هم آرامه ښکارېده. د پیرنګي د وینا تر مخه کیمیاګر 200 کلن او ارومرو د صحرا د مارانو سره هم بلد و.
هلک کتل چې ملګری یې د خپل آس نه خواته ورغی او توره یې راواخیسته. د تورې په څوکه یې په شګو کې یوه دایره جوړه کړه او مار یې د دایرې په منځ کې کېښود. مار یو دم غلی څملاست. کیمیاګر هلک ته وویل: ویرېږه مه، مار د دایرې نه بهر نشي وتلی. تا په صحرا کې ژوند په ګوته کړ. دا هغه پال و چې ما لیدل غوښتل. هلک وویل: دا دومره مهم ولې و؟ ځه چې د احرام خواوشا صحرا ده. هلک نه غوښتل چې د احرام په باب خبرې وکړي. د پرون شپې راهیسې د ده زړه خپه او غمجن و. خپل لټون ته د دوام ورکولو معنا د فاطمې پرېښول و. کیمیاګر وویل: زه به په صحرا د پورې وتو په وخت ستا لارښوونه کوم. هلک ځواب ورکړ: زه غواړم چې په بڼ کې پاتې شم، ځکه چې په بڼ کې ما فاطمه موندلې ده او زما لپاره د هغه د خزانې نه زیات ارزښت لري. کیمیاګر وویل: فاطمه د صحرا ښځه ده او په دې پوهیږي چې سړي له لرې لرې سفرونه کوي او بیرته راګرځي. هغې خپله خزانه لا پخوا موندلې ده. د هغې خزانه ته یې خو اوس هیله لري چې ته هم هغه څیز ترلاسه کړې د کوم په لټون چې سر یې. ښه، خو که زه دلته د پاتې کېدو پرېکړه وکړم نو بیا؟ واوره، زه درته دا وایم چې څه به در پېښېږي. ته به د بڼ سلاکار شې. ته د ډیرو میږو او اوښانو د اخیستو لپاره پیسې هم لرې. ته به له فاطمې سره واده وکړې او یو کال به ښه په خندا خوشحالۍ تیر کړې. ته به د صحرا سره مینه پیل کړې او د کجورو په 50,000 ونو کې به هره ونه وپېژنې. ته به ګورې چې ونې وده کوي او د نړۍ هر وخت بدلون په ګوته کوي. ته به د پالونو په لوستلو کې میړنی شې، ځکه چې صحرا تر ټولو ښه استاده ده. کیدای شي چې په 2م کال کې تا ته خپله خزانه بیا در یاده شي. پالونه به له تا سره د خزانې په اړه خبرې کوي او ته به یې د هیرولو هڅه کوي. ته به خپله زده کړه د بڼ او د بڼ د خلکو د ګټو لپاره وکاروي. د قبیلې مشران به ستا د کارونو ستاینه کوي او ستا اوښان به ستا لپاره د شتمنۍ او قدرت لامل ګرځي. 3م کال به هم پالونه تا ته ستا د خزانې او برخلیک په باب یادونه کوي. ته به د شپې په بڼ کې ناکراره ګرځي او چې تا ته ګوري نو فاطمه به خفه کیږي. هغه به فکر کوي چې ستا برخلیک په لار کې خنډ شوې ده، خو ته به له هغې سره مینه کوي او هغه به هم ستا مینې ته غبرګون ښیي. تا ته به یاد وي چې هغه ته یو ځل هم د تګ نه وي راګرځولی، ځکه چې د صحرا د یوې ښځې په توګه هغه په دې پوهېدله چې ښځه باید د سړي انتظار وکړي. نو ته به په هغې دا تور هم نشي لګولی چې د تګ نه یې راګرځولی وي. خو ته به د شګو په غونډیو کې ګرځي او له ځان سره به وایې چې کاشکې زه تللی وای او د هغې په مینه مې باور کړی وای، ځکه چې په بڼ کې د ایسارېدو لامل به ستا د بیرته نه راتګ خپله ویره وي. او دا به هغه وخت وي چې پالونه به تا ته ووایي چې ستا خزانه د تل لپاره خوندي شوې ده. په 4م کال به پالونه له تا سره خبرې کول پرېږدي، ځکه چې تا د دوی خبره نه وه منلې. د قبیلې مشران به په دې وپوهیږي او تا به د سلاکار له دندې ګوښه کړي. خو په دې وخت به ته یو شتمن سوداګر یې، ډېر اوښان او سامانونه به لرې. ته به د خپل ژوند پاتې ورځې په دې پښیمانۍ کې تېرې کړې چې خپل برخلیک دې تعقیب نه کړ، خو بیا به ډېر ناوخته شوی وي. ته باید په دې وپوهیږي چې مینه څوک د خپل برخلیک د تعقیبولو نه ایساروي. که څوک دا لټون پرېږدي نو د دې معنا به دا وي چې د ده مینه رښتونې نه وه، هغه مینه چې د نړۍ په ژبه خبرې کوي. کیمیاګر دایره ورانه کړه او مار ورو ورو د کاڼو په منځ کې وښویېده. هلک ته د ښیښو سوداګر وریاد شو چې مکې ته یې تګ ارمان درلود او پیرنګی وریاد شو چې د کیمیاګر په لټون پسې راوتلی و. د هغو ښځو په اړه یې فکر وکړ چې په صحرا باور لري. بیا یې سر پورته کړ او صحرا ته یې وکتل. صحرا دی تر هغې ښځې را رسولی و چې ده ورسره مینه کوله. دواړه بیا په آسونو سپاره شول، خو دا ځل کیمیاګر د بڼ په لور مخکې روان و او هلک ورپسې شاته و. سیلۍ د بڼ غږونه راوړل او هلک د فاطمې غږ د اورېدو هڅه کوله. خو په دغه شپه چې ده د دایرې په منځ کې پروت مار ته کتل، په آس سپور دی عجیب سړي چې باز یې هم په اوږه کېنولی و د مینې د خزانې د صحرا د ښځو او د ده د برخلیک په باب خبرې کړې وې. هلک کیمیاګر ته وویل:
زه به له تا سره ځم. له دې خبرې سره هلک په زړه کې یو ډول قراري احساس کړه. خو کیمیاګر تش دومره وویل موږ به سبا له لمر ختو وړاندې روانېږو. هلک شپه په ویښه تېره کړه. له لمر ختو نه 2 ساعته وړاندې د په خپله کېږدۍ کې اوده یو هلک راپاڅاوه او غوښتنه یې ترې وکړه چې دی د فاطمې کېږدۍ ته بوځي. دواړه د فاطمې کېږدۍ ته ورغلل. فاطمه د کېږدۍ په وره کې راښکاره شوه او بیا دواړه د کجورو د ونو په لور روان شول. هلک پوهېده چې دا د دود نه سرغړونه ده، خو ده اوس په دې خبرو چرت نه واهه. هلک وویل زه په لرې سفر روان یم، خو غواړم تا ته ووایم چې زه به بیرته راځم او زه له تا سره مینه کوم. خو فاطمې د هلک خبره غوڅه کړه. نور هیڅ هم مه وایه، د مینې لپاره هیڅ دلیل ته حاجت نشته. له چا سره مینه کول بس مینه کول دي. خو هلک خپله خبره پسې وغځوله. ما خوب لیدلی و چې له چا سره مې لیدل کتل شوي وو. ما ښیښې خرڅې کړي او په صحرا راپورې وتی یم، خو د قبیلو ترمنځ جګړه ونښته. بیا زه د کیمیاګر په لټون کوهي ته راغلم. زه له تا سره مینه کوم ځکه چې ټول طبیعت له ما سره ستا په موندلو کې مرسته کړې ده. او په لومړي ځل دوی دواړه یو بل ته غاړې وتل. هلک وویل زه به بیرته راځم. فاطمې وویل پخوا به ما صحرا ته په لیوالتیا سره کتل، خو اوس به د هیلې په نظر ورته ګورم. زما پلار هم یو ځل لرې تللی و، خو زما د مور لپاره بیرته راوګرځېد. له هغې ورځې وروسته زما پلار تل بیرته راستنېږي. دواړه چوپ شول او د کجورو د ونو په منځ کې لږ وړاندې ولاړل. بیا هلک د هغه د خپلې کېږدۍ په وره کې پرېښود او ویې ویل زه به هم داسې بیرته راوګرځم لکه ستا پلار چې ستا مور ته بیرته راغلی و. ده ولیدل چې د فاطمې سترګې له اوښکو نه ډکې دي، نو ویې پوښتل ته ژاړې؟ فاطمې مخ بل خوا واړاوه او ویې ویل زه د صحرا ښځه یم، خو بیا هم زه یوه ښځه یم. فاطمه کېږدۍ ته ننوته او د سهار له رڼا سره بیرته راووته چې هغه ورځني کارونه ترسره کړي چې د کلونو راهیسې یې ترسره کول. خو نن هر څه بدل شوي وو. هلک په بڼ کې نه و او بڼ هغه معنا بایللې وه چې تر پرونه یې لرله. اوس د هغې لپاره بڼ هغه ځای نه و چې 50,000 د کجورو ونې او 300 کوهیانې درلودل، او چیرته به چې حاجیانو د خپل اوږد د ستړیا ورکولو لپاره دمه کوله. له نن نه وروسته بڼ د هغې لپاره یو تش ځای و. له نن نه پس د هغې لپاره صحرا مهمه وه. هغه به هره ورځ صحرا ته ګوري او اټکل به کوي چې هلک د کوم ستوري په مرسته د خپلې خزانې په لټون پسې روان دی. هغه به خپلې مچکې د سیلۍ له لارې په دې هیله هلک ته ورلیږي چې سیلۍ به د ده په مخ ولګي او ده ته به ووایي چې فاطمه لا ژوندۍ ده او د ده انتظار کوي. یوه ښځه د هغه زړور هلک په انتظار ده چې د خپلې خزانې لټون کوي. له نن نه وروسته به صحرا د هغې لپاره فقط د هلک د بیرته راتلو هیله انځوروي. دوی چې د صحرا په شګو کې مزل پیل کړ، نو کیمیاګر هلک ته وویل ته د هغو شیانو په اړه فکر مه کوه چې تا شاته پرېښي دي. هر څه د نړۍ په روح کې لیکل شوي دي او تل تر تله به لیکلي وي. هلک چې د صحرا له چوپتیا سره بیا روږدی شوی و ځواب ورکړ خلک د سفر په پرتله کور ته د راتلو خوبونه ډیر ویني. که داسې څیز په لاس درشي چې له سوچه جوهر څخه جوړ شوي وي، نو هغه به کله هم خراب نشي. خو که تا کوم داسې څیز موندلی وي چې تشه د رڼا 1 دقیقه وي، لکه ستوري چې مات شي، نو په بیرته راتګ به هیڅ هم په لاس در نشي. سړي د کیمیا په ژبه خبرې کولې، خو هلک پوهېده چې دی فاطمه یادوي. خو د شاته پرېښو شیانو په باب فکر نه کول هم ډیر ګران کار و. د صحرا نه ختمېدونکی یو رنګوالی هلک ته خوب وروس. هلک تر اوسه د بڼ ونې، کوهي او د هغې نجلۍ مخ لیدلی شول چې ده ورسره مینه کوله. د پیرنګی هم لیدلی شو چې په خپلو تجربو کې بوخت و، او هغه څاروان یې هم لیدو چې په خپله یو استاد و، خو په دې حقیقت خبر نه و. هلک هم په زړه کې وویل چې کیمیاګر لکه چې په ژوند کې چیرته هم مینه نه ده کړې. کیمیاګر له ده نه مخکې په داسې حال کې روان و چې باز یې هم په اوږه کېنولی و.
باز هم د صحرا په ژبه ښه پوهېده. دوی به چې کله هم ودرېدل نو باز به د ښکار په تکل والوت. په لومړۍ ورځ باز یوه سویه ښکار کړه او په بله ورځ یې 2 مرغۍ راوړې. د شپې مهال به دوی د څملاستو اسباب وغوړول، خو اور به یې پټ ساتلو. د صحرا شپې ډېرې یخې وې او د سپوږمۍ له کمېدو سره به نورې هم تیاره کېدې. دواړو یوه اونۍ مزل وکړ. په لاره به دوی فقط د قبیلوي جګړې د اندېښنې او له جګړې نه د بچ کېدو په باب خبرې کولې. جګړې دوام درلود او کله کله به شمال له ځان سره د وینو خوږ او تبجن وږم هم راوړ. دوی د جګړې ځای ته ورنږدې وو او شمال به هلک ته د پالونو ژبه وریادوله چې ده ته یې هغه شیان ورښیل چې په سترګو یې نشوی لیدلی. 9مه ورځ کیمیاګر پریکړه وکړه چې د نور کله په پرتله زر دیره ولګوي. باز په ښکار پسې والوت. کیمیاګر هلک ته د اوبو پتک ورکړ او بیا یې وویل ستا مزل په ختمېدو دی. زه تا ته د خپل برخلیک په تعقیبولو مبارکي وایم. هلک ویل خو تا په ټوله لار ما ته هیڅ هم را زده نه کړل. ما فکر کاوه چې ته به ما ته ښودنه وکړې او هغه شیان به را زده کړې چې ستا زده دي. څه موده وړاندې ما په صحرا کې د یو داسې کس سره مزل کړی و چې د کیمیا کتابونه یې درلودل، خو د هغه د کتابونو نه ما هم هیڅ زده نه کړل. کیمیاګر ځواب ورکړ د زده کړې لپاره فقط یوه لاره ده او هغې ته عمل وایي. تا د سفر په وخت کې ټول مهم شیان زده کړي دي، بس اوس فقط یو څیز پاتې دی. د هلک تلوسه وه چې د هغه پاتې شوي څیز په باب واوري، خو کیمیاګر د باز په لټون د اسمان څنډې ته کتل. هلک وپوښتل تا ته خلک کیمیاګر ولې وایي؟ ځکه چې زه کیمیاګر یم. په نورو کیمیاګرانو کې څه کمبود دی چې د سرو زرو د جوړولو هڅه کوي خو بریالي کیږي نه؟ ملګري یې ځواب ورکړ ځکه چې دوی تش د سرو زرو لټون کوي. دوی د خپل برخلیک په لټه کې وي خو د خپل برخلیک سره سم ژوند نه تیروي. هلک وپوښتل هغه کوم چیز دی چې زما لپاره یې زده کول پاتې دي؟ خو کیمیاګر د پخوا په څیر اسمان ته ځیر و. آخر باز د دوی لپاره له راوړي خوراک سره راستون شو. دوی په ځمکه کې د اور بلولو لپاره یو سوری وکینده چې د اور لمبې له لرې نه ونه ښکاري. کیمیاګر ډوډۍ پخوله او ویې ویل زه یو کیمیاګر یم ځکه چې زه کیمیاګر یم. ما دا علم د خپل نیکه نه زده کړی دی او هغه د خپل پلار نه زده کړی او داسې دا کړی د نړۍ تر زیږېدو رسیږي. په هغو وختونو کې به شاهکار ډیر په ساده ډول په یو زمرود لیکل کېده، خو بیا بنیادم ساده څیزونه رد کړل او رسالې، توضیحات او فلسفیانه علمونه یې ولیکل. خو د زمرود تخته تر نن ورځې پورې هغه شان ژوندی ده. هلک غوښتل چې ځان پوه کړي د زمرود په تخته څه لیکل شوي دي. کیمیاګر په شګو کې یو انځور جوړول پیل کړل او له 5 دقیقو نه هم په کم وخت کې نقش بشپړ کړ. هلک ته هغه بوډا باچا وریاد شو چې د دکانونو مخې ته لیدلی و. داسې ښکارېده لکه دا چې ډیر کاله پخوانۍ خبره وي. کیمیاګر چې په شګو کې نقش جوړ کړه ویې ویل د زمرود په تخته دا لیک شوی دی. هلک ناامیده شو او ویې ویل دا خو مرموز نقش دی، داسې شیان خو ما د پیرنګي په کتابونو کې لیدلی وو. کیمیاګر ځواب ورکړ نه، دا د هغو بازانو الوت ته ورته دی او په دې سړی د دلیل په زور پوهېدلی شي. د زمرد تخته نیغ په نیغه د نړۍ د روح سره تړاو لري. هوښیاران خلک پوهیږي چې دا نړۍ د جنت انځور او نقل دی. د نړۍ موجودیت دا ثابتوي چې داسې یوه بله نړۍ هم شته چې هیڅ عیب نه لري. خدای نړۍ د دې لپاره جوړه کړې ده چې بني آدم د ښکار نښو په مرسته روحاني زده کړه وکړي او د عقل په کمال پوه شي. هلک وپوښتل زه هم باید د زمرد په تخته ځان پوه کړم؟ کیمیاګر وویل که ته د کیمیا په لابراتوار کې وای نو د زمرد په تخته د پوهېدو او د هغې لپاره تر ټولو د ښې لارې لټولو به هغه یو مناسب وخت. خو اوس ته په صحرا کې نو خپل ځان په صحرا کې ډوب کړه او صحرا به تا ته په نړۍ د پوهېدو چل در وښیي.
که رښتیا را باندې وای د نړۍ په مخ وجود لرونکی هر چیز دا کار کولی شي. په ټوله صحرا باندې پوهېدل هم مهم نه دي. ته کولی شي د صحرا د شګې یوې ساده ذرې ته ځیر شي او په هغې کې د نړۍ ټول کمالات ووینې. ځان څنګه په صحرا کې ډوب کړم؟ خپل زړه ته غوږ شه. زړه په هر څه پوهیږي، ځکه چې دا د نړۍ د روح له خوا راغلی دی او یوه ورځ به بیا هلته ورستنیږي. دوی 2 ورځې نور هم په صحرا کې پاتې په چوپه خوله مزل وکړ. کیمیاګر اوس ډیر زیات احتیاط کاوه، ځکه چې دوی اوس د جګړې تر ټولو خونړي میدان ته ورنږدې شوي وو. هلک هڅه کوله چې د خپل زړه غږ واوري، خو دا دومره آسان کار هم نه و. پخوا به د ده زړه ډېرې کیسې کولې، خو وروسته په هغه کیسې ټولې دروغ وختې. کله کله به زړه هلک ته څو ساعته د خفګان خبرې کولې، خو بیا به ناڅاپه داسې جذباتي شو چې په صحرا کې د لمر څرک وهلو منظرې ته په کتو به هم د هلک په سترګو کې اوښکې راغلې او ده به هڅه کوله چې اوښکې له کیمیاګر نه پټې کړي. زړه به چې کله هلک ته د خزانې خبرې کولې نو بې واکه به په ټوپونو شو، خو چې کله به هلک د صحرا نه ختمېدونکې څنډې ته په کتو کې ډوب شو نو د زړه درزا به یې هم بیخي ورو شوه. خو زړه به هیڅکله هم چوپ نه و. ان چې کیمیاګر او هلک دواړه به چوپ شول خو زړه به خبرې کولې. یوه ورځ چې دوی دیره ولګوله نو هلک له کیمیاګره وپوښتل، موږ ولې اړ یو چې د زړه ته غوږ شو؟ کیمیاګر وویل، ځکه چې چیرته ستا زړه وي هلته به تا ته خپله خزانه په لاس درځي. زما زړه ریږدي، دی خپل خوبونه لري او احساساتي کیږي او د صحرا د یوې ښځې سره مینه کوي. دی زما نه غوښتنې کوي او کله چې زه د هغې نجلۍ په باب فکر کوم نو په شپو شپو مې خوب ته نه پرېږدي. ښه، دا خو ډېره ښه خبره ده، ستا زړه ژوندی دی چې هر څه وایي غوږ شه ورته. 3 ورځې پس دواړه مسافر د ډېرو وسلوالو قبایلیانو په خوا کې تیر شول او د نور ډېر جنګیالي یې د لرې څخه ولیدل. هلک زړه د ویرې خبرې پیل کړې. ده هلک ته هغه کیسې وکړې چې د نړۍ د روح نه یې اورېدلې وې. دا د هغو کسانو کیسې وې چې د خزانې په لټون پسې راوتي وو، خو بریالي شوي نه وو. کله کله به د هلک په دې ویراو چې کیدای شي ده ته هم خپله خزانه په لاس ورنشي او په صحرا کې مړ شي. بیا به یې ورته وویل چې د ده خاطر جمع دی، ځکه چې مینه او شتمني په لاس ورغلې ده. یوه ورځ چې دوی د آسونو د دمه کولو لپاره ولاړو، هلک کیمیاګر ته وویل، زما زړه درغل دی او نه غواړي چې زه وړاندې لاړ شم. زه پوهیږم قدرتي خبره ده، ستا زړه دا ویره هم لري چې هسې نه د خپل خوب په تعبیر پسې ته هر څه وبایلې. ښه، نو بیا زه ولې دته غوږ ونیسم؟ کیمیاګر وویل، ځکه چې ته دی چوپ کولی هم نشي. ته که ځان هر څومره د ده په خبرو ناغرضه کړې، خو دی به بیا هم ستا په ټټر کې دننه لګیا وي او ژوند او نړۍ به ستا احساسات تکراروي. ستا مطلب دا دی چې که دی درغلي هم کوي خو زه باید ورته غوږ شم؟ کیمیاګر وویل، درغلي ناڅاپه پیښه ده. که ته خپل زړه په رښتیا وپېژنې نو دی به کله هم تا سره درغلي ونه کړي، ځکه چې ته به د ده خویونو او هیلو سره بلد یې او پوهیږې به چې باید څنګه چلند وکړي، په داسې حال کې چې ته به کله هم د ناڅاپي یرغل خطر نه لري. دوی په صحرا کې مزل کاوه او هلک خپل زړه ته غوږ و. ورو ورو هلک د خپل زړه په چلونو او فریبونو پوهېده، خو دا ټول یې پر هغه شکل کې قبول کړل لکه څنګه چې وو. ویره او بیرته بڼ ته د تګ تلوسه یې ورکه شوه، ځکه چې یوه ورځ ماسپښین زړه ورته وویل چې دی خوشحاله دی. زړه ورته وویل، دا سمه ده چې کله کله زه ګیلې کوم، خو دا ځکه چې زه د یو بنیادم زړه یم او د خلکو زړونه همداسې وي. خلک د خپلو ټولو مهمو خویونو سرته رسولو نه ویره کوي. دوی خپل فکر کوي چې دوی د دې خوبونو لیدلو وړ نه دي او یا د هغوی د لاسته راوړلو جوګه نه دي. یوه شپه چې دوی بې سپوږمۍ اسمان ته کتل نو هلک کیمیاګر ته وویل، زما له زړه سره ویره ده چې د کړاو سره به مخ شي. کیمیاګر وویل، خپل زړه ته ووایه چې د کړاو په باب فکر کول د کړاو نه زیات سخت وي. کوم زړونه چې د خپلو خوبونو په لټون پسې ګرځي هغوی کله هم له کړاو سره نه مخامخ کیږي،
ځکه چې د لټون هر دقیقه د خدای او د ابد سره د مخامخ کېدو معنا لري. هلک له کیمیاګر نه پوښتنه وکړه، د خلکو زړونه ولې خلکو ته نه وایي چې د خوبونو لټون ته دوام ورکړئ؟ کیمیاګر وویل ځکه چې بیا زړه ته درد رسیږي او زړه نه غواړي چې ودردېږي. له دې نه پس هلک په خپل زړه وپوهېد او منت یې ورته وکړ چې چوپ کېږه مه، او کله چې زه له خپل ځان نه لرې کېږم خو ما خبروه او ما ته نغاره غږوه. هلک له ځانه سره لوړه وکړه چې کله هم د زړه نغاره واوري نو د ده پیغام ته به پاملرنه کوي. هلک وپوښتل اوس زه څه وکړم؟ کیمیاګر وویل د احرام په لور مزل ته دوام ورکړه او پالونو ته ځیر شه. ستا زړه اوس هم دا زور لري چې تا تر خپلې خزانې ورسوي. هلک بیا پوښتنه وکړه دا هغه څیز و چې تر اوسه ما نه و زده کړی؟ کیمیاګر وویل نه، هغه دا دی چې ته باید وپوهیږي چې د خوب له رښتیا کېدو نه وړاندې به د نړۍ روح له تا نه ټول هغه شیان وپوښتي چې تا په لاره زده کړي دي. دا د بدنیتۍ له امله نه کوي، خو غواړي چې د خپل خوب د رښتیا کولو سره سره موږ هغه درس هم ښه پوخ کړو چې خوب ته ورتلونکي لار باندې د تګ په وخت مو زده کړي وو. په دې وخت به ډېر خلک همت وبایلي. د داسې وخت په هکله موږ د صحرا په ژبه کې وایو کله یو سړی چې هغه وخت د تندې نه مړ شي چې بڼ ته ورسېدلی وي. هر لټون د مبتدي د طالع نه پیلېږي او د بریالۍ د سختۍ ازموینې سره سرته رسیږي. هلک ته د خپل هیواد یو متل وریاد شو چې د شپې تر ټولو تیاره ساعت د روڼ سهار نه لږ وړاندې وي.